تازه او بد خبر پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ غلام خان دروازه هم وتړله. د ترخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خانجان الیکوزي ازادي راډیو ته وویل بدبختانه چې د ډنډ پټان خرلاڅې کې هم داسې وشول، هغه لار هم وتړل شوه. د بولدک او چمن لاره 2 میاشتې درې کیږي چې بنده ده. د انګور اډه د قومي شخړو پر اساسي چې هلته موجود دي بنده ده. نو تقریبا زموږ 90 سلنه لارې له پاکستان سره بندې دي. که څه هم ښاغلي الیکوزي په تیرو 2 ورځو کې د دواړو غواړو سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر چې موټر یې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، ترڅنګ یې پر یو کانټینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د بارونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې ته تړل کېدو 3مه ورځ ده، یو شمېر سوداګر ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمي چې په غلام خان بندر کې 18 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل پاکستان سره ټولې ترانسپورتي لارې بندې دي. غلام بندر کې زموږ 18 موټرې ولاړې دي. دی خوا د ګوربزو په ساحه کې زموږ 12 تشي کانټینرې ولاړې دي چې پر هر کانټینر باندې د ورځې $150 کرایه راځي. دا کانټینرې موږ په کرایه نیولې دي. یو افغان سوداګر انور افغان زدران ازادي راډیو ته وویل په دې کې افغاني تجارانو ته میلیونونه ډالر زیان اوړي. اوس د سبزیجاتو او میوو وخت دی. زما خپله 25 ټیلره مال ایثار دی، هغه خواته ولاړ دي، که یوه ورځ نور هم پاتې شي له منځه ځي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، که تاسو هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.